د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلین د نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي. د دې ترڅنګ دغه ادارې د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه په هیواد کې له 800 ټنو ډیر بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل سوځول شوي دي. نن چې کوم غذایي مواد موږ هدر کوو د صرف د خوړو او درملو د ملي ادارې په توسط باندې راټول شوي. دلته چې هر هدر کیږي او کوم ارقام موږ تاسو ته د هدر یادو دا ټول د خوړو او درملو د ملي ادارې په توسط باندې شوي دي کې بل څه نشته. د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له افغانستان سره د نړۍ پر همکارۍ د خوړو او درملو د ملي ادارې ټینګار د یاد ادارې مسؤلین وایي چې تیر نظام او بهرنیو هیوادونو خوارځواکه میندې او ماشومان دوی ته په میراث پرېښودل. څوک چې نن سبا دغه تبلیغات کوي چې په افغانستان کې وضعیت داسې خرابه ده، ماشومان له سوء تغذیې سره مخ دي، میندې له مل نیوټریشن او سوء تغذیې سره مخ دي، اساسي علت د دې کار اشغالګر او د هغوی افغاني ملګري وو چې دلته په دې خاوره باندې یرغل کړی. دغه په سوء تغذیې باندې اخته ماشومان او میندې موږ ته له دوی څخه په تحفه کې پاته دي. ولې دوی دې برخې ته کار نه کړی؟ د خوړو او درملو د ادارې سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. نن موږ په نړۍ باندې غږ کوو چې دا هیواد تاسې ټوټه ټوټه نن به په آبادولو کې هغسې برخه اخلي لکه څنګه چې مخکې ټوټه کولو کې برخه اخیستې وه. سوال نه درته کوو، زارۍ نه درته کوو، فقر نه کوو. دا د دې هیواد د دې وطن د دې ولس په تاسې باندې حق ده. د دې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې د جګړې په کلونو کې د بیلابیلو ډولونو وسلو د کارونې له امله کرنه زیانمنه شوې او د هیواد کرنیز محصولات هم د بهرنیانو د کارول شویو وسلو له امله له بد اغېز سره مخ شوي دي. امریکا، ناټو او د دوی متحدینو دلته زموږ په هیواد کې داسې کیمیاوي اسلحې استفاده کړي، داسې راډیو اکټیو مواد استفاده کړي دي چې هغه به تر کلونو نور هم د موږ او تاسې زراعت ترې متضرره وي. تر کلونو به زموږ او ستاسو هغه میوهجات، سبزیجات، غلې، دانې، حبوبات چې هغه لاسته راوړو هغه به هغومره مسؤول نه وي. له بل لوري د دغې ادارې ریشل ټنه بې کیفیته او تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي له منځه یوړل. او نن چې کوم هدر لرو تقریبا 100 ټنه هغه غذایی مواد دي چې صرف د کابل له مختلفو ساحو او ناحیو څخه راټول شوي. نو زه په خپلو ټولو هغو صنعتکارانو او تجارانو ورونو غږ کوم چې کله تاسې د غذایی موادو د تولید او پروسس کار کوئ یا د وارداتو او تجارت کار کوئ، کیفیت او معیارات باید په نظر کې ونیول شي. د دغه ادارې د شمیرو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه په ټول هیواد کې 815 ټنه تاریخ تیره او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي له منځه وړل شوي دي. سږ کال د حمل د میاشتې له پیل څخه تر اوسه پورې بغیر له دغه موادو چې د اوس هدر کوو 815 که 815 ټنه غذایی مواد او درمل موږ هدر کړي چې دا د مرکز او ولایاتو په شمول باندې دي. که څه هم د دې ادارې سرپرست وایي تیر کال یې 650 ټنه خوراکي توکي او درمل سوځولي، خو د هیواد له سوداګرو غوښتنه کوي چې د درملو او خوراکي توکو په تولید او واردولو کې د کیفیت او معیارونه په پام کې ونیسي. شبنم وزیری، ټایم نیوز، کابل.